پیغمبر دا د جبران خليل جبران اثر دی چې ژباړه زینب صالح کړی ده. هغه غوره شوی او محبوب چې د خپل مهال رون سهار و 12 کلونه پاره فی ښار کې خپل بیړۍ ته سترګې پر لار پاتې شو. هغه بیړۍ یوه ورځ راتلونکې وه او دی به خپل وطن ته رساوه. د 12 کال د ایلول میاشتې پر 9 ورځ چې کلیوالو خپل رسیدلي کښتونه ریبل، هغه له ښاره لرې غره ته وخوت او د سمندر په ننداره شو. هغه د سمندر په لړو کې خپله بیړۍ ولیده. دغه مهال د د زړه دروازې پرانستل شوې. د هغه خوښۍ د سمندر پر څپو د الوت وزرونه پرانستل. هغه سترګې پټې کړې او د روح په بشپړ سکون یې دعا پیل کړه. ناڅاپه په زړه کې ور وګرځېدل، زه دې ولې له دې کلي خوښه او بېغمه لاړ شم؟ ای خدایا، تر کومه چې ما پر خپل روح یو بل زخم نه وي جوړ کړی، زه له دې کلي نشم تللی. ما د پناه په دې ښار کې د غم، خفګان او سوکالۍ یوه اوږده زمانه تېره کړه. زما د یوازیتوب شپې ډېرې اوږدې وې خو ناکراره نه وې. په دې کوڅو کې مې د خپلې اروا ډېرې ټوټې شیندلې. زما د ارمانونو ډېره زیږنده د همدغو غرونو په لمنو کې لوبې کوي. اوس څنګه کېدی شي چې په خپل روح یو څه بار نه کړم، په زړه کې دې یو درس پیدا نه کړم او له دې ځایه دې بیرته ستون شم؟ دا خو څه جامې نه دي چې په اسانه یې له ځانه لرې کړم. زه باید خپل پوستکی په لاسونو وباسم او د خپل ځیګر وینه په خپلو لاسونو وزبېښم. دا کلی خو تش خیال او تصور نه دی چې پرېږدم، هیر یې کړم، له زړه یې وباسم او لاړ شم. دا خو زما زړه دی، ارمان مې دی چې پوره شوي ارمان او پو طبیب ښکلی کړی و، خو زه نشم ایسارېدی. سمندر په پایله کې هر څه په خپله غېږه کې نغاړي، غېږ کې یې نیسي، ما هم ځان ته بلي، زه به آخر هم په خپله بیړۍ کې سپرېږم. هغه مهال چې د شپې شیبه شیبه شرر شیندې وي، ما ته پاتې کېدل یو جمود دی، له حرکت محروم جمود، داسې لکه هوا چې واوره شي، رڼا شي او په یوه جوړښت کې ایساره شي. پاتې کېدل ناشوني دي. دلته چې څه دي، کاش ټول مې له ځان سره وړلی شوی، خو دا به څنګه کېږي؟ څنګه؟ غږ چې ژبه وزرونه ورکوي، په خپله خو الوځي، خو ژبه شاته پرېږدي. خو هغه اړ دی چې د فضا غېږې ته رسېدو لپاره یوازې والوځي. او همدا شان باز هم چې په خپلو ځواکمنو وزرونو د لمر وړانګې څیري او د نور په جال کې نغښتی الوځي، نو خپله ځاله خو له ځان سره نشي لېږدولی. زه هم همدې فکرونو په سر اخیستی یم. خفه هم یم او خوشحاله هم چې له غره راښکته شو، بیا یې سمندر ته پام شو. نو ویې لیدل چې بیړۍ یې ساحل ته ورنږدې کېږي. چلونکي د بیړۍ پر سر ولاړ ولیدل. دا ټول یې وطنوال و او د کلي ولس یې و. د هغه ژبه خاموشه وه، خو روح یې هغوی ته داسې بې اختیاره چغې وهلې. ای زما د تلپاتې مور زامنو، تاسې مې تل په خوب لیدی چې د تصور په څپو کې ملامبو وهله او اوس په ویښه زما پر لوري را روان یاست. ویښه د خوب تر نړۍ ډېره ژوره او پراخه ده. زه هم تللو ته چمتو یم. سفر ته زما لیوالتیا پر بادبان د خورې ورې هوا د څپو په تمه ده. بس یوه بله ساه اخلم. په دې خاموشه فضا کې د مینې وروستی ننداره کوم. بیا نو زه ستاسې خواته درځم او د سمندري مسافرانو همسفر به یم. ای پراخې بهیرې، ای خوبولې مورې، چې ستا په غېږه کې چینو او سیندونو ته ازادي ور په برخه کېږي. زه له تا سره ژمنه کوم، مخکې تر هغه چې د ژوندانه سیند په دې کلي کې څو ګامه وړاندې لاړ شي او یا څو شېبې نور هم په دې شنه او سمسوره صحرا کې خپل ترنم روان وساتي، زه تا ته در روان یم. یو محدود څاڅکی په یو لامحدود سمندر کې چې مخکې لاړ، نو ویې لیدل چې ډېرو ښځو او نارینه خپل کښتونه او د انګورو باغونه پریښي او د ښار د دروازې پر لوري را روان دي. هغه واورېدل چې ټولو په یوه خوله او لوړ غږ د ده نوم اخیسته او یو بل ته یې په چیغو سره د هغه د بیړۍ د راتلو خبر ورکاوه. هغه په خپل زړه کې ویل، آیا د بیلتانه ورځ د وصال ورځ هم کیدی شي؟ زه به څه ووایم؟ زما ماښام زما سهار دی. زه به هغه چاته څه ورکړم چې خپله غله یې زما لپاره په پټیو کې پرېښوده. دا زما زړه به د میوې ډکه ونه نشي چې لپې لپې پر دې خلکو وویشم، یا مې ذوق تان د غرنۍ چې نشي او دا خلک ترې خپلې پیالې ډکې کړي. چنګ به نشم چې د دوی ګوتې مې لمس کړي او فضا سندریزه شي. شپیلۍ به نشم چې نغمه مې د دوی د روحونو ژورو ته ښکته شي. زما په خاموشۍ کې نغښتې پانګه چیرته ده چې اوس یې پر دې خلکو وویشم. کاش نن زما د لو ورځ وای، خو ما په کوم پټي او کومه تیره هیره زمانه کې تخم شیندلی چې نن یې وریبم؟ که نن زما د فانوسو چتولو ورځ وي، نو آیا زه په خپل فانوس کې هغه وړانګې حس کولی شم چې زما دننه دي؟ ښایي زما فانوس تور او تیاره وي، خو کیدای شي بلکې زه باور لرم چې د شپو له راز خبردار به پکې تیل واچوي او روښانه به یې کړي.
داسې چې لمبه به یې پر لوړو څوکو له سیلیو سره مقابله وکړي. هغه ټولې خبرې وکړې، خو په زړه کې داسې ناویلې خبرې هم وي چې ویلې ناشونې وه، ځکه هغه نه غوښتل چې خپل ټول رازونه په ژبه راولي. کله چې ښار ته ننوت، ټولو پرې په یوه خوله سلام واچو. د کلي مشران، ملکان او خانان په بیل کتار کې ودرېدل. هغوی وویل اوس له موږ مه بیلیږه، اوس له موږ لرې مه ځه. کله چې موږ شپه کې ونو، تا رڼا ورځ راوړه، ستا ځوانۍ موږ ته رنګین رنګین خوبونه راوښودل. ته په موږ کې نه پردی او نه میلمه، ته خو زموږ زوی یې، زموږ محبوب یې، نو زموږ سترګې په خپل دیدن پسې مه ړندوه. مشرانو او مرشدانو ورته وویل ما پرېږده چې د سمندر څپې زموږ ترمنځ دیوالونه شي، او د ژوند هغه زمانه چې له موږ سره دې تېره کړه ماضي ته مه سپاره. ته زموږ لپاره یو روح یې، ستا په سیوري زموږ څېرې روښانه کیږي، ستا نوراني تنده زموږ تندي روښانوي. موږ له تا سره ډېره مینه وکړه، خو ژبه یې نه لرله ځکه په پردو کې پاتې شوه. خو نن هغه له پردو راوتلې تا ته زارۍ کوي او بربنډه ستا په مخ کې ده، او تل همداسې کیږي. مینه د زړه په ژورو کې له ځانه بې خبره وي، خو د بیلتون په وخت کې ښکاره شي. نور خلک هم ډیر راغلل، ټولو همدا یوه غوښتنه لرله، خو هغه هیچ چاته هم ځواب ورنه کړ. سر یې ټیټ کړ او ورسره نږدې خلکو یې پر سینه بهیدونکي اوښکې ولیدلې. بیا ورسره ټول خانقاه ته ننوتل. هلته له اعتکاف خونې یوه میرمن راووتله چې د بصیرت خاونده وه. هغې ښځې ته یې په داسې مهربانه نظر وکتل چې له ورېینې ډک و، ځکه همدا ښځه وه چې په ړومبي ځل یې ده ته ویلي وه ته رښتینه یې. دا هغه وخت و چې دې کلي ته یې د راتلو ایله یوه ورځ کېده. هغې میرمنې ورته وویل ای غوره شویه، له ابتدا خبره او د انتها غوښتونکې، ډېره موده دې د خپلې بیړۍ لار وڅارله، دا دی هغه راورسېده. اوس به نو ته هرومرو ځې، ته خپل وطن ته ډېر لیوال یې، هغه وطن چې ستا د زړه لویې هیلې ورسره تړلې. تا اوس نه زموږ مینه ایسارولی شي او نه دا درته خنډ ګرځېدی شي چې موږ درته اړ یو. موږ تش دومره غواړو چې وړاندې تر تلو راسره یوه دوه خبرې وکړې. د خپلې لوړې رښتینولۍ برخه راکړه. موږ به ستا پیرزوینه خپل اولاد ته وسپارو، هغوی به خپل اولاد ته وسپاري، او دغه شان به ستا دغه امانت له موږ سره تل پاتې شي. تا په خلوت او یوازیتوب کې زموږ مطالعه وکړه، تا په ویښه زموږ داسې ساتنه وکړه لکه یوې مهربانه مور چې خپل ویده بچی څاري او د خپل ویده بچي ژړا او خندا ویني. بس اوس موږ ته زموږ راز ښکاره کړه او موږ ته هغه څه ووایي چې د ژوندانه او مرګ ترمنځ دي لیدلی. هغه ځواب ورکړ کلیوالو نور به درته څه ووایم پرته له هغه څه چې اوس هم ستاسې په روحونو کې ناڅي. هغې میرمنې وویل موږ ته د مینې په هکله څه ووایه. هغه سر پورته کړ او خلک غلي شول. په درانه غږ یې وویل کله چې مینه بلنه درکړي بلنه یې ومنئ، سره له دې چې لارې اغزنې او له خنډونو ډکې دي، او کله چې درته وزرې پرانیزي په مینه ځانونه پکې ونغاړئ. خیر دی که د وزرونو تیرو څوکو یې ټپي کړئ، کله چې درته څه وایي په خبره یې باور وکړئ. سره له دې چې اواز یې ستاسې د ښکلي خوبونو دنیا ډنګوي لکه سیلۍ چې د بڼ ګلان رژوي. یاد لرئ که مینه ستاسې پر سر زرین تاج ږدي نو په دار مو هم ځړوي. که د روح چمن مو سمسوروي همدا راز وخت په وخت د دغه چمن بیکاره بوټي غورځوي، او دا د ونو هغو جرړو ته هم رسیږي چې د ځمکې په سینه کې غځېدلې دي او له ځان سره یې خوځوي. د غلې د وږو او دانو غوندې مو یو ځای کوي، غلبیلوي مو بوس او دانې مو جلا کوي، بیا مو ټکوي چې بې داغه مغز مو ښکاره شي، بیا مو خپل سپېڅلې اور ته ورغورځوي. دا د دې لپاره چې د ژوند جوړونکي مبارک دسترخوان ویړ سپېڅلي خواړه شي. مینه به دا هر څه در باندې کوي چې له خپله رازه خبر شئ. کله مو چې دا رازونه وپېژندل نو د واقعي ژوند د زړه یوه برخه به وګرځئ. خو که وویرېدئ او که یوازې مینه او مزې مو موخه وګرځېدې بیا به ښه دا وي چې خپله اوریاني پټه کړئ او د مینې له سپېڅلې کروندې راووځئ او هغه ځای ته لاړ شئ چې نه کوم موسم لري، نه کومه رڼا لري، نه پکې ذوق شته او نه د ذوق څښتن. هلته به هم خاندئ خو خپله ټوله خندا به نشئ خندلی. مسکا به مو نیمګړې او مسته خندا به مو نیمایي وي. هلته به تاسې ژاړئ هم خو خپلې ټولې اوښکې به نشئ تویولی. ډېرې اوښکې به مو وړاندې تر بهیدلو وچیږي. مینه پرته له ځانه نور هیڅ نشي درکولی او پرته له ځانه درنه نور څه اخلي هم نه، پرته له هغه لطیفه جوهره چې خپلې دی. مینه ولکه کوونکې نه ده او نه یې تاسې ولکه کولی شئ، ځکه چې مینه د ځان لپاره خپله بس ده. که تاسې مینه کوئ نو دا مه وایئ چې هغه مې په زړه کې ده، بلکې ووایئ چې زه یې په زړه کې یم. هیڅکله دا مه ګڼئ چې تاسې به مینې ته لار وښایاست. هغه تاسې ته لار ښایي په دې شرط چې وړتیا یې ولرئ.
بیا نو که تاسې مینه کوئ او امیدونه لرئ نو وبهیږئ اوبه شئ او روانې چینې وګرځئ. هغه چې د شپې د تورتم په غیږ کې سکوت ته خپله سندره وایي، بیا هغه درد وپېژنئ چې د دې چینې ذوق پاروي او د مینې په زده کړه ځانونه ټپې کړئ. پر خپلو ټپونو خوشحاله شئ، هغسې لکه په عیش کې چې مست شئ، خو وینه بهېدلو ته مه پرېږدئ. په لمر خاطر راویښ شئ لکه زړه مو چې یوه مرغۍ وي، هغه مرغۍ چې وزرونه یې د الوتو لپاره ډډ کړي وي، او شکر وباسئ چې د مینې کولو لپاره مو یوه بله ورځ هم وموندله. کله چې غرمه مهال آرام کوئ، د سکون دغه شیبه هم په مینه ښکلې کړئ او له بې کچې سروره یې خوند واخلئ. چې تر مینې کولو وروسته ماښام کور ته راشئ نو د مینې منندوی شئ. بیا مو خپلې سترګې شپه مهال پټې کړئ او زړه مو د محبوب لپاره له دعاو ډک کړئ چې پر شونډو مو د ستاینې راګ پر نڅا شي.